کم خلک چاله وینه ورکولی شي، کم بلډ ګروپ والا انسان کم انسان له وینه ورکولی شي. مطلب دا دی زما یو بلډ ګروپ دی، زه کم خلکو له وینه شم ورکولی. په دې باندې خبره کوم. ټوټل 8 بلډ ګروپس دي، صحیح ده. A پازیټیو A نیگیټیو، B پازیټیو B نیگیټیو، AB پازیټیو AB نیگیټیو، O پازیټیو O نیگیټیو. اوس په دې باندې خبره کوو چې دی کمو خلکو له وینه ورکولی شي. او ګوره دا یو خبره یاد وساتئ چې وینه ورکولو کې هیڅ نقصان نشته، بشرط دا چې ستا عمر پوره وي او تا چې کله بلډ ورکړی د هغه ټیم پوره شوی، 4 میاشتې پوره شوي چې هغه واپس جوړه شوي، صحیح ده. نو کله چې انسان ته د وینې ضرورت راشي کنه، دا وینه خامخا ورکول پکار دي. د دې نقصان نشته، فایدې شته. د دې څه وینه تازه شي، نوې جوړه شي، انسان ورسره صحتمند کیږي، خرابېږي د دې څه نه، صحیح ده. نو دا په ذهن کې کېدوي چې د وینې نه یریږئ مه. زموږ عام خلک اکثر د وینې نه ډېر یریږي، ته به وایې که بس مرګ دی. په وینه ورکولو کې هېڅ نقصان نشته، فایدې شته، نقصان یې نشته دی، صحیح ده. نو ګوره کم بلډ ګروپ والا کمو خلکو ته وینه ورکولی شي. راځو د A پازیټیو ته اول راځو. دا خو ګوره یو د خپل A پازیټیو بلډ والا له وینه شي ورکولی. مطلب دا چې دا A پازیټیو دی، نو چې بل کس A پازیټیو وینه وي نو هغه انسان ته دی وینه شي ورکولی، صحیح ده. د دې نه علاوه AB پازیټیو ته هم شي ورکولی. د چا وینه چې AB پازیټیو وي نو هغه ته هم د A پازیټیو والا انسان وینه شي ورکولی، صحیح ده. مطلب دا شو چې د A پازیټیو دوه قسمه خلکو ته وینه شي ورکولی، یو A پازیټیو ته او یو AB پازیټیو ته. اوس راشه د A نیگیټیو چا له وینه شي ورکولی. نیگیټیو والا چې دي کنه دا اکثر ډیرو خلکو له وینه ورکوي، صحیح ده. د A نیگیټیو والا چې دي دا 4 قسمه خلکو له وینه شي ورکولی، صحیح ده. یو A پازیټیو له شي ورکولی، A نیگیټیو له شي ورکولی، AB پازیټیو له وینه شي ورکولی او بل AB نیگیټیو له بلډ شي ورکولی. 4 قسمه خلکو له دا بلډ شي ورکولی. A پازیټیو له شي، A نیگیټیو له شي، AB پازیټیو او AB نیگیټیو. دي 4 قسمه خلکو له خپل بلډ شي ورکولی. اوس راشه دی B پازیټیو ته. دا B پازیټیو چا له وینه شي ورکولی. دا B پازیټیو چې دی کنه دا 2 قسمه خلکو له بلډ شي ورکولی. یو خو هم د خپل B پازیټیو والا انسان له بلډ شي ورکولی او دویم چې دی کنه AB پازیټیو والا له بلډ شي ورکولی. نو 2 قسمه شو، B پازیټیو له او AB پازیټیو له بلډ شي ورکولی، ټیک شو. بیا راشه د B نیگیټیو له. دا B نیگیټیو چا له بلډ شي ورکولی. څنګه چې A نیگیټیو 4 له بلډ شي ورکولی، دغه شانته کې B نیگیټیو چې دی کنه همدغه 4 له بلډ شي ورکولی. A پازیټیو له شي ورکولی، A نیگیټیو له شي ورکولی، ټیک شو. AB پازیټیو له شي ورکولی او AB نیگیټیو له هم بلډ شي ورکولی. څنګه چې دی A نیگیټیو 4 ګروپونو ته بلډ شي ورکولی، داسې د B نیگیټیو چې دی کنه همدغه 4 ګروپونو ته بلډ شي ورکولی. اوس د دې نه وروسته راشه AB پازیټیو ته. دا AB پازیټیو چا له بلډ شي ورکولی. نو دا یو خبره یاد وساتئ، دا AB پازیټیو داسې بلډ دی چې دا صرف او صرف هم د خپل AB پازیټیو له بلډ شي ورکولی، نور هېڅ چا له نشي ورکولی، صحیح ده. دا AB پازیټیو چې دی دا صرف او صرف AB پازیټیو له بلډ شي ورکولی. د دې نه علاوه دا A پازیټیو له نشي، A نیگیټیو له نشي، O پازیټیو له نشي، O نیگیټیو له نشي، نور هېڅ چا له نشي. مطلب دا دی چې دا صرف او صرف د خپل انسان له بلډ شي ورکولی. ها د دې نه وروسته راشه AB نیگیټیو له. دا چا له بلډ شي ورکولی. دا AB نیگیټیو چې دی کنه دا د AB پازیټیو له بلډ شي ورکولی او د دې سره AB نیگیټیو له بلډ شي ورکولی. دې 2 قسمه خلکو له دا بلډ شي ورکولی. د دې نه وروسته راشه د O پازیټیو له. دا O پازیټیو چا له بلډ شي ورکولی. دا O پازیټیو چې دی کنه دا هم 4 قسمه خلکو له بلډ شي ورکولی. کوم 4 قسمه خلکو له؟ A پازیټیو له، O پازیټیو له، د دې نه علاوه B پازیټیو له او بل اخیرنی چې دی AB پازیټیو له. دې 4 کسانو ته دا O پازیټیو بلډ ورکولی شي. او بل اخیرنی بلډ ګروپ چې زموږ څخه پاتې شي O نیگیټیو. دا O نیگیټیو چې دی کنه دې ته ویلی کېږي یونیورسل ډونر. یونیورسل ډونر مطلب دا دی چې دا هر چا له وینه شي ورکولی په دې ټولو ګروپونو کې چې چاته هم ضرورت راغی دا O نیگیټیو بلډ والا انسان بلډ شي ورکولی. نو دا O نیگیټیو چې دی کنه دې ته ویلی کېږي یونیورسل ډونر. مطلب دا دی چې هر چا له دا شي ورکولی، یونیورسل ډونر. یونیورسل ډونر مطلب دا شو ټو آل، ټولو ته دا بلډ ورکولی شي. نو دا 8 قسمه بلډ ګروپ دي زموږ سره. په دې 8 قسمونو کې ته اوس سوچ کوه چې ستا بلډ کم یو دی
او ته چا چاله بلډ ورکولی شې.